د اسلام ساتونکي د اسلام ساتونکي ته عالمانو، داعیانو، مجاهدینو او عوامو ته د شهید عبدالله سعید زرینی کرشي 11 برخه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله خير الورى اما بعد. لیونتوب که هوښیارتوب وړونو، کله چې د الله جل جلاله یو مؤمن بنده د خپل ژوند په حقیقت پوه سي، د هغه څه لپاره چې الله تعالی ژوند ورکړی باید هغه وکړي، نو ضرور به هجرتونه کوي، د الله تعالی په مځکه کې به ګرځي، د صحابه کرامو رضی الله عنهم په منهج به قدم ایږدي، د هغو ستړې لاره به تعقیبوي، د هغو په څیر به شپني مزلونه کوي، دا مزل به کله غرونه، کله صحراګانو او کله به هم د سمندرونو په سر وي. د ژوند حقیقت پیژندل څوک له ژونده بیلوي، او د الله جل جلاله د دین لپاره هجرتونه او سفرونه کول د نوي ژوند پیلامه وي. هغه داسې ژوند وي چې د دنیا خلک ورباندې نه پوهیږي، بلکې هغه ته سادګي او لیونتوب وایي. رښتیا هم یو ځوان چې د ځوانۍ په رنګینیو کې ډوب وي، له خپلې کورنۍ سره خوشحاله ژوند کوي، دا ځوان خوشحاله ژوند او رنګینۍ پرېږدي، له خپلې کورنۍ، خپلوانو او له ملګرو سره د سوکالي ژوند ته د پای ټکی ږدي. دا ټول خلک خفه کړي، لیرې وطنونو، غرونو او ځنګلو ته ولاړ سي. رښتیا هم دا لیونتوب دی. کله چې یو طالب او محصل بې درده او بې تکلیفه ژوند کوي، داسې ژوند کوي چې هر څوک یې ناز په غاړه اخلي، د عزت په سترګه ورته کتل کیږي، د خپلې کورنۍ، ملګرو او استادانو سره خوشحاله او سوکاله ژوند تیروي، او په راتلونکي کې ډېر امیدونه ورپرې تړاو لري. خو له دې ټولو سره سره له مدرسې، مکتب او پوهنتون سره خدای پاماني وکړي، ځنګلي او غرني ژوند ته مخه کړي چې له ټولو نازونو څخه محروم سي. هو بالکل دا لیونتوب دی. یو عالم او استاد چې په ټوله جامعه کې قدرمن وي، هغه چې د هر چا مینه ورپورې تړلې وي، د خپلې کورنۍ، والدینو او ملګرو لپاره ویاړ وي، هغه چې د خپلو شاګردانو لپاره د پلار په شان د سترګو یخوالی وي، هغه چې د خپلو مقتدیانو لپاره لکه د کورنۍ د مشر په شان تکیهګاه وي، هغه چې خپل ژوند یې ځان ته یو د باچاهۍ ژوند لري، خو بیا هم د ژوند دغو ټولو ښکلاو ته د پای ټکی کښیږي، یو نوی ژوند پیل کړي، داسې ژوند چې هر څوک خپلې اړیکې ترې کاټ کړي، د عالم پر ځای یې په نورو نومونه ونوموي، خپله کورنۍ ترې خفه سي، هغه نازولی چې د چای پیاله به یې هم خپله ځان ته نه ډکوله، داسې ژوند یې غوره کړی چې بې له ستونزو، احتیاجونو، تکلیفونو او ستړیاوو نور هیڅ نشي لیدلی، هغه نازولی بیا له ټولو انسانانو مایوسه سي، له ملګرتیا څخه یې خلک تېښته کوي، غم او درد ورپرې وتړل سي، هغه چې په غوږونو کې یې تل د مظلوم غږونه ورځي، هغه چې تل د امت په درد ځوریږي. هو بالکل دا لیونتوب دی. خو داسې لیونتوب چې د دنیا هوښیاران نه ورباندې پوهیږي، هغوی د دې لیونتوب حقیقت نه پوهیږي. دا لیونتوب د انبیا علیهم السلام سنت دی، دا لیونتوب د صحابه کرامو رضی الله عنهم منهج دی، دا لیونتوب الله جل جلاله ته د رسېدلو لاره ده، دا لیونتوب د امت د حق د ادا کولو لاره ده، دا هغه لیونتوب دی چې لارې مستقیمه جنت ته تللې او د ابدي کامیابۍ ترلاسه کولو لپاره بهترینه وسیله ده. ای د دنیا هوښیارانو، تاسو غلط پوه سوي یاست، دا لیونتوب حقیقي هوښیاري ده، او هغه څه چې تاسو هوښیارتوب وایاست حقیقي لیونتوب دی. دوی لیونی نه بلکې تاسو لیونی یاست.